السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې موږ څلور موټره هغې کې مختلف شیان دې رابر کړي دي او په دې کې موږ سره بعض ورونو کومکونه کړي دي چې له هغې جملې نه یو په ورسوا کې د افغانانو یووالي او کلتوري ټولنه ده چې د هغې ټولنې مشر محترم عبدالواحد ورور او تاسې حفظ الله او سمیع وحید الله علي هارون عمر همداسې نور ورونه چې تاسې ګورئ او دې سره بعضو نورو عربان ورونو هم کومکونه مرستې کړي وو چې هغې نه هم ځانګړې مننه کوم ستاسو کومکونه مرستې دغه دي چې 450,180 افغانۍ کې دا کومک یې موږ سره کړی و. موږ هم راوړو دغه کومک په خوست کې هغو چا دپاره چې هم زلزله ځپلي دي، هم سیلاب ځپلي دي او هم غربت ځپلي دي او اوس یې واده هم دی په خوست کې د دوی سره دغه کومک موږ کوو. ستاسو ټولو نه ځانګړې مننه. بیا هم ورونو تاسو دغه واسکټ د تاسو ډینر هر څه مونږ کړي دي. بیا هم وایم چې په اوتسوا کې د افغانانو یووالي او کلتوري ټولنې نه ځانګړې مننه چې خوشحاله اوسئ. راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو. راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو، راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو. راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو.